د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې ځینې اوازې دي چې ویل کېږي آیا ولسمشر اشرف غني به بیرته شهزاد ځان سره بوځي، او ډیر مینوالو کمنټونه هم کړي وو چې آیا دا خبره رښتیا ده. نو ملګرو، له تاسو هم غواړو چې چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور سره لایک کوئ. ملګرو، دا خبره رښتیا ده چې اشرف غني به د انګلند او افغانستان لوبه له نږدې وګوري. اشرف غني په یو رسمي سفر باندې ځي او اټکل کېږي چې خپل زمریان مکمله لوبه له نږدې وګوري. ولسمشر له دې لیدنې څخه خپلو زمریانو ته روحیه ورکول دي ترڅو یې مورال نور هم لوړ شي او ځینې مشکلات چې په کرکټ بورډ او د لوبغاړو ترمنځ رامنځته شوي دي دا به هم له نږدې له دوی واوري. ملګرو، غواړم چې د شهزاد په هکله درته ووایم. د شهزاد تګ واپس لوبو ته ستونزمنه څه چې بیخي ناممکنه ده. ICC یو قانون لري چې کله د لوبغاړو انفټ اسناد یا رپورټ دوی ته وړاندې شي نو بیا ناممکنه ده چې همغه لوبغاړی بیرته ولوبیږي. د شهزاد د انفټ رپورټ ICC ته وړاندې شوی ده او بدیل یې هم وړاندې شوی چې اکرام علي خیل ده. نو اوس دا هیڅ امکان نه لري چې شهزاد بیرته له لوبډلې سره یو ځای شي او په ورلډ کپ کې ولوبیږي، ځکه ICC وایي چې تاسو خپل اسناد راوړي وو او رپورټ مو هم کړی ده، نو اوس څنګه ژر دی بیرته روغ شو. نو ملګرو، دا هسې اوازې دي. د شهزاد واپس تګ لوبډلې ته ناممکنه ده. اوس خپلو لوبغاړو ته دعا کوئ چې ښه لوبه وکړي او ښه وځلیږي.